د هلمند ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت اړوند د فوټبال فدراسیون د استازولۍ له لوري ګریش ولسوالۍ کې 12 غوره لوبډلو ترمنځ د خپلواک وطن تر سرلیک لاندې د فوټبال ګروپي سیالۍ پیل شوې دي. د دې سیالیو د پیل لوبه د یاران او پیکان لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې پایله یې 3-2 د پیکان لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. دا سیالي چې د خپلواک وطن تر عنوان لاندې ترسره کیږي پوره یوه میاشت به دوام وکړي. ورته مهال بیا د هلمند ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت اړوند د فوټبال فدراسیون د استازولۍ له لوري ګرمسیل ولسوالۍ هزاره جفت کې د 12 لوبډلو ترمنځ د فوټبال ګروپي سیالۍ پیل شوې دي. د سیالیو د پای لوبه د خراسان او هزاره جفت مرکزي لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د لوبې پایله 3-0 ګول د هزاره جفت مرکزي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالیو موخه د ځوانانو ترمنځ اتحاد او اتفاق او همدارنګه د ځوانانو لپاره سالم مصروفیت برابرول دي چې یوه میاشت به دوام وکړي.